محرم میاشت شروع ده زمون پښتانه ورته د عاشورې میاشت وایي. ما تېره جمعه دا دوه جمعې درته بیان وکړ او بیا د شهادت متعلق بنیادی طور د دې ورځې تعلق دا د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت سره ګورې نه دی. ما درته ویلي دا پخپله یو افضله او یو بهتره ورځ ده، لکه څنګه چې جمعه بهتره ورځ ده، یا د عرفې بهتره ورځ ده، یا ليلة القدر په شپو کې بهتره شپه ده. د دې فضیلت او د بهترۍ د وجې نه رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک او عظیم نوسې بچے د خاندان نبوت یو بل چراغ حضرت حسین رضی الله عنه ته په دې مبارک ورځ باندې شهادت نصیب کړ. در حقیقت دا ورځ د پخوانه د الله په علم کې د برکت او د عزت ورځ را روانه ده. ما ویلو چې عاشوره ورته په دې نسبت وایي چې عشر په عربۍ کې لسو ته وایي، نو یا خدا د دې میاشتې لسم دی. زموږ د فقه یو کتاب دی کنز، د هغه یو شارح دی مستخلص، هغه لیکلی دی او څو علماء هم لیکلی دی چې لسو انبیاء او پیغمبرانو ته رب العالمین په دې ورځ کې عظیم خوشحالي ورکړې دي. لکه خصوصا حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله پاک دا جنتونو نه راکوز که او دنیا ته زمکې ته راکوز شو، نو په سجده پرېوت، په جړاو. یو جړا خو یې په دې و چې الله ما خو د شیطان قسم راته وخوړه، د هغه قسم د وجې نه زما نه ستا هغه حکم هیر شو. قرآن کې الله فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما، چې کله هغه ورته قسمونه وخوړل د الله په نوم، هغه خو چې ته لومبې قسم نو اورېدلی، د الله هغه حکم ته هیر شو چې دی اونې له ګوتې موړه، اونې له ګوتې یوړه. دا رانه څه غلطي وشوه، نو چې ځمکې ته راکوز شو نو شپه وه. جنت کې خو یې تیاره نه ولیدې، جنت خو ټوله رڼا رڼا ده، هلته شپه نشته، تیاره پکې نشته. نو چې ځمکې ته راغې تیارې محسوس کړه، ویلې د بي نه جدا شو، بیبي یې په جده کې راکوزه شوه، مکه مکرمې سره نږدې چې کم سعودي کې ښار دی، او حضرت آدم علیہ السلام د هندوستان کې یو علاقه د سرندی پورته وي، هغې کې راکوز شو، بیبي نه جدا شو، شپه تیاره ده. ګرمي یې دلته کېږي، جنت کې نه یخ نشته او نه ګرمي شته، معتدل موسم دی. لوږه پې دلته راله، جنت کې سړی اوږې کېږي نه. تنده پې دلته راله، جنت کې تنده نشته. غم او فکر راغی، جنت کې غم او فکر نشته. لویو مصیبتونو کې گیر شو غریب یو قدم. لکه جنت کې ټول همیشه خوشحالي ده، رڼاګانې دي پکې، نه دُخ شته او نه پکې لوږه شته، نه پکې تنده شته. الله دې نصیب کړي داسې خوشحاله او ځمکې ته راغی او د شپې راغی، بس پریشان او الله ته په سجده شو، په جړا شو، الله ته جړل. زموږ بعض علماء لیکلي دي وی کړه دې ټولې دنیا دا اوښ کې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ورسي، هغه جړلي د الله ذوالجلال ده. یو واقع ده چې ته بل وخت به یې درته وکړم. او بیا چې د دې ټولې دنیا د داود علیه السلام اوښکې را جمع کړي، نو د آدم علیه السلام اوښکو ته به ورسي، جړلې او په سجده پروت ته الله ته. نو د انور راوخت سار وختي رڼا شوه، د انور خطونه مخکې رڼا شوه. نو ده دا سوچ وکړو، ده خو ته خو دا پته نه وه، ده خو یې د تیارې له بس رالمه،
هغه ته څه پته وه چې لا ورځ هم شته او شپه هم شته، هغه تیاره ده. نو په سجده پروت و، خو چې دا رڼا پې ولګېدله نو خوشحاله شو چې زما توبه خو الله قبوله کړه او د جنت والا رڼا خو راښکاره شوه. نو سر یې پورته کړ. نو چې دوباره بیا الله ته سر کېښوده، رڼا لږه زیاتېده نو سر یې کېښوده، نو بیا پې دا نور راښکاره شو، نو سر یې پورته کړ. 2 سجدې یې وکړې. دې وجې نه بعض علماو لیکلي دي دا مونږ چې هر رکعت کې 2 سجدې کوي دا د آدم علیه السلام هغه تابعداري ده. نور راوخته. نو دا ورځ چې د آدم علیه السلام دا توبه پکې الله قبوله کړه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الله ما او زما دې بیبي په ځان زیاتې کړې، غلطي رانو شو. الله که تم او نه بخې او ته را باندې رحم ونه کړې نو الله مونږ به ډېر زیان او تاوان بیا مونو، تاوانیان به شو. دا جړا کې لګیا دی چې دا توبه الله قبوله کړه او دا رڼا ورځ پرې راښکاره شوه. علما وایي دا شورې ورځ وه. ګوره دغې ورځ ته الله دا هر څه ساتلي دي، دا مبارکه ورځ ده. حضرت نوح علیه السلام کشتۍ کې چې کله سور شو، قوم نافرماني وکړله او هغه عذاب الهي په قوم راغی، رب العالمین ورته وفرمایل واصنع الفلک باعیننا، کشتۍ جوړوه موږ درته چل ښایو. او بیا کشتۍ کې سور شو، براله ټول قوم غرق شو او کشتۍ داسې چلېدله، تاوېدله، په دې دنیا کې ګرځېده. کافران غرق شو. نوح علیه السلام او د هغه ملګري رب العالمین په هغه کشتۍ کې محفوظ وساتل. او بیا کشتۍ د جودي غر د پاسه ودرېدله، واستوت علی الجودیه وقیل بعدا للقوم الکافرین. الله د طرف ناواز شو چې کافر قوم دا تبا دی د تباہی او هلاکت دی، ولا دا به خدای تبا کوي پرېږدي نه. دنیا کې څه لږ غوندې ټیم ورکړي د نشې دپاره او د هغه زور دپاره او اخره کې الله ذلیل کوي. نو وایي چې دا د نوح علیه السلام دا کشتۍ په دا جودي غر باندې ودرېدله او دوی ته الله سالم را کوز کړل. وي دا هم دا شورې ورځ وه. حضرت ابراهیم علیه السلام چې اور کې واچولی شو، اور پہ رب العالمین گلے گلزار کا وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. پام کو ګور ابراهیم علیه السلام ته غږ ونه کې یخ، او داسې یخ هم نه چې د یخنۍ نه تکلیف وله ورکې، معتدل چې نه ډېر یخي ګرم هم ني او یخوالې په اندازه. نو اور کې و ابراهیم علیه السلام رب العالمین ورته جنت نه کمیس هم راولېږه، لکه دې جامې ته ایستې وې چې ورغورځوې. خوراک هم وله الله په هغه اور کې د جبریل علیه السلام په واسطه راولېږه. اور چې کله قلار شو، مړ شو، خشاک وسوځېد او دې ته راووته. نو علما لیکي چې دا هم دا شورې ورځ وه. د څه ورځ وه؟ دا شورې. دا ګوره مبارکه ورځ ده. حضرت موسی علیه السلام کله چې د فرعونیانو نه تنګ شو او فرعون ډېر ډېر ظلمونه کول د بني اسرائیلو سره او د موسی علیه السلام قوم سره، نو موسی علیه السلام د خپل قوم ته وی ځای چې ځو. الله ذوالجلال ورته حکم وکړه چې ځان سره دا قوم دې واخله او ځه. په کومه ځم الله وی دا ما چې درته کومه لاره وښوله په دې لاره ځه. ټول بني اسرائیل په لکونو بني اسرائیل ورسره دي، زرګونه هم نه دي، ټول د قوم دی، ټول ورسره دي، په لاره رواز دي. څه منځې مزلې وکړه، قوم ورته وی موسی علیه السلام ته د الله پیغمبره ته چې په کومه لاره ځې نو خپله درته معلومه ده؟ وی ولې؟ وی دا خو په دریاب ورغلې ده، خلکو ته خو خپلې لارې معلومې که نه. حضرت دا خو په دریاب ورغلې ده، پول مول خو نشته، کشتۍ نشته، مونږ به دریاب ته ورسېږو او فرعونیان به راپسې راورسېږي. ځکه فرعون اعلان وکړه ټول خپل فوج ته او خپل پولیس ته چې روځئ ورپسې پرېږدوی نه، مونږ نه کم خوا تښتي. او هغه خلک هم په موسی علیه السلام سره ملګري وکړه، فرعون د قوم چا نه چې موسی علیه السلام د هغه مارانو مقابله ګټلې وه، هم مسلمانان شوي وي. ما ته الله ویلي دي، الله ذوالجلال ته رجوع کړه، یا الله تا چې ما ته کومه لار ښولې ده، ما دا قوم خو چې دا نیغه په دریاب ورغلې ده او بیا مخکې لار نشته، ما چې درته کومه لار ښولې ده په دې ځه. د پیغمبر خو د الله په حکم یقیني، که بل سړی وی شکونه به یې کول، یاره چې لاړ شم په دې او که نه، او دا خو دریاب دی او نه پول شته او نه کشتۍ شته او
دشمن را پسې دی جوړ غرق بم کی نه دا الله حکم دی ډېره ښه ده دریاب ته چې ورسېدل قوم ورته وی صاحب هغه د فرعون لښکر په زور و شور کې را روان دی په لوی زور کې را روان دی او سونه دي او تیان دي ورسره نیزې دي ورسره او غشي دي او تورې دي او لوی غوبل سره او په ډېر لوی هیبت او په ډېر لوی کبر او جبر د فرعون لښکر را روان دی حضرت موسی علیه السلام بیا الله ته رجوع کړه الله دریاب خو راورسېد څه وکړو موږ سره خو نه توره شته قوم سره دوی خو غلامان ساتلي وو په مصر کې نه توره شته نه نیزې شته اسم نشته کشته پولم نشته اوس په کمه بزو رب العالمینه اکه پتش لاش د فرعون د جابر لښکر سره جنګ وکړو وی تا سره امسا نشته کونټې تا له خو ما لوی طاقت درکړی دی که نه هغه کونټی چې د هغې نه مار اژدها جوړېږي د فرعون نه دې پې مقابله وګټله دا سره نشته وی صاحب لاس کې مې ده وی دریاب له یوسه خو چې څنګه دریاب ته هغه کونټی وجنګوله نو په هغې کې لارې جوړې شوې 12 لارې پکې رب العالمین جوړې کړې غټې غټې لارې پکې الله جوړې کړې اوبه ودرېدلې او لارې پکې جوړې شوې اوبه اوس کم ځای کې اوبه خو خپله سطح هوار ساتي اوبه کم ځای کې ودرېږي لیکن دا د الله حکم و غټې غټې لارې پکې جوړې شوې او بیا د دریاب ویښ خو خټی شګی خپې پکې غیبېږي لمدې وي فورا پکې تیز هوا چلېدله هغې ورته میدان وچم کړ وی زه پکې په دې لارو هر قوم دې په یو لاره ځي اعلان وکړه فلانکې قوم په لومبۍ لار فلانکې قوم په دویمه فلانکې قوم په درېیمه فلانکې قوم په څلورمه چې چا سره جنګ جګړه را نه شي هسې نه ټول په یو لاره ورسم شي اختلاف را نه شي په یو لاره ورسم نه شي او په هغه بیړه کې یو بل د خپو لاندې نه کي نه هر یو قوم دا د قومونو اعلان یې ورته وکړو لومبۍ لاره باندې فلانکې قوم په لومبۍ لاره فلانکې قوم اوس هم دا حج له چې خلک ځي د عرفات میدان ته نو هلته یې لارې جدا کړي وي بعضې ګاډو دپاره یوه لاره او د بعضې ګاډو دپاره بله چې دا رش نه جوړېږي دا هغې رش دپاره او چې جګړه جوړه نه شي لارې ورته جدا شوې وایي شا بیا ځای پې دوی په هغه لارو کې روان شو بیا هم الله دونه فضل پې وکړو چې هغه کمې اوبه د دوی په منځ کې وې هغه لکه د شیشې غوندې وې یو بلې لیدل یې هیبت پې را نه شي خو چې دوی څنګه پکې وردن نه شو او په دریاب باندې فرعونیان را ورسېدل فرعون خپل قوم ته وی زما زور مولید قوم ته وی صاحب کم زور وی دا زما د یرې دریاب شلېدلی دی زه له هلته هم چې دریاب وشلېد زما د یرې نه او زما دشمن پې پورې وته چې کوم هوښیارانو هغې ورته وی صاحب مه ځه وی راځئ زما د یرې پې دغه شوی دی بس پکې ورننوتل په دریاب کې موسی علیه السلام قوم ته ټول د سیل بچو وته او دوی لا په دریاب کې روان دي چې دوی را لاندې کو چې پورې وتل الله ورته اوس دا کونټی دی بیا دې دریاب له یوسه کونټی دریاب له یوړله به ټول دریاب جوخ شو فرعون سره د هغه لکونو کافرانو پروردګار په دریاب غرق کړ دا ورځ چې دا فرعون الله غرق کړ سره د هغه ټولو کافرانو دشمنانو او موسی علیه السلام سره د ټولو بني اسرائیلو دا الله بچ کدام دا شورې روز ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو په مشکات شریف کې حدیث دی نو د مدینې یهودیانو په مدینه منوره کې 3 ډلې وې بنو نذیر بنو قریظه بنو المستلق 3 ډلې وې نو دې یهودیانو به روژه نیوله دا شورې په ورځ نبی علیه السلام د هغې یهودو نه تپوس وکړو وی تاسو دا په دې ورځ باندې روژه ولې نیسئ وی دا خو ډېره د برکت ورځ ده ولې وی زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام الله په دې ورځ دا فرعون نه بچ کړی دی او د هغه دشمن فرعون سره د لښکره رب العالمین په دې ورځ تباه کړی دی نو مونږ د شکریې د وجې نه روژه نیسو زمونږ نیکونه الله په دې ورځ بچ کړي دي نو نبی علیه السلام به هم روژه نیوله دا شورې په ورځ په مکه مکرمه کې د مخکې نه یې نیوله قوم ته اعلان وکړو چې دی یې نیسي نو مونږ خو د موسی علیه السلام په صحیح طریقه تابعدار یو مونږ به خامخا نیسو ګورې پرېږدی مه دا روژه خامخا نیسئ حضرت عیسی علیه السلام پسې چې کله دا خپل دشمن ور روان شو عیسی علیه السلام ته یو کوټې ته ننوت کوټه کې ناستې سره د خپلو حواریینو خپلو ملګرو یو پکې سیړي دا سیړي چې که نه دا ډېر خطرناک یو اکثر دا سیړي د خپل کور یې ګورې دا د کور سیړي وي یو پکې د موسی علیه السلام یو ملګري سیړي وکړه
دا عیسی علیہ السلام مرګرو. عیسی علیہ السلام بادشاہ ته وی فلانکې کوټه کې بناستی راځي په وی ته بس چالو کې وی دا بار ولاړم خو چې زه په کومه کوټه ورننوځم نو دغه کوټه کې به عیسی علیہ السلام الله یو درګه ته هم جاسوسي کې سیډ کې او تاسو سره باغ لوبو کوم چې تر قیامت پورې به بیا خلک یاد ساتي. دا نیول او دا گرفت او دا هلاکت دا راګیرول خو د رب العالمین په اختیار کې دي. انسان که زرها سکیمونه سازشونه جوړ کړي خو چې الله فیصله نه کړي نو دغه سړی په خپل سکیم کې په خپله ګورې راګیرېږي. اکثر د اوس بار تاویږي دا جاسوس د عیسی علیه السلام ملګری جاسوسي کوي بار تاویږي بادشاه او د هغه لښکر راغی پولیس والا چې څنګه رالل دا جاسوس کوټې ته ورننوته. الله دا چلو که چې بره چت اوشلاو او عیسی علیه السلام رب العالمین اسمان ته وخیجو اخو اسمان ته الله وخیجو او دا جاسوس چې دی دله خدای شکل بدل که شکل د عیسی علیه السلام شو د شکل رب العالمین د عیسی علیه السلام کو بس چې هغه پولیس ورلل دا جاسوس یې کلک ونیوه روزه هغه وی زه خو پلان کې ما وی چپ هغې خو پېژنده چې دا خو عیسی علیه السلام دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم دی باندې اشتباه راغلی ده شک یې راغی ده وی زه خو عیسی علیه السلام نه یم زه هغه پلان کې ما وی په قلار کښېنه ته هغه نه ته په دینه کې شکل ته وګوره بویه ته فورا یې مړ کړه په سوله یې کړه تبه یې کړه او عیسی علیه السلام الله بر رفعه الله الیه. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې عیسی علیه السلام الله ځان ته اسمان ته جمدې پورته کړه. دا زموږ عقیده ده او د قیامت نه مخکې به عیسی علیه السلام بیا راکوزېږي او په دې وطن به حکومت کوي. جمدې په اسمان کې د عیسی علیه السلام بیا وروسته ورته شک پرېوته اوهو یاره واقعي که دا عیسی علیه السلام یې زمونږ هغه جاسوس څه شو او که دا جاسوس یې نو هغه عیسی علیه السلام څه شو. بیا وروسته شکونه کول نو دا په کومه ورځ چې رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام د کافرو نه بچ که اسمان ته وخېجو دام دا شورې ورځو. حضرت یونس علیه السلام چې کله د قوم نه را روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونه کو کشتۍ ته وخته الله پې خفه شو تا د ما د حکم انتظار ونه کو ته کشتۍ ته وختلې هغه څه ګناه نه ده کړې ځکه الله منع کړې نو چې مزه خو یاره په کار داسې وه چې د الله د حکم انتظار یې کړی وی بس کشتۍ په دا منځ د دریاب کې بنده شو چپی دی او چپی دی او اوړي روړي. هغه زمانه کې دا یو طریقه او یو رواج و چې کمه کشتۍ کې به تختېدلې مرۍ د چا نه به غلام او مرۍ تختېدلې و نو کشتۍ به غر کېده نو بیا به دې هغه غلام رونی و دریاب ته به یې وغورځو نو کشتۍ به روانه شو. دا د هغې یو خپله طریقه وه. وی چې یاره تاسو کې څوک غلام شته هغه مانګي اواز وکړو چې د مالک ته تختېدلي زمونږ دا کشتۍ نه ځي هغه شا به ځان ښایه دې پاڅېده وی زه هغه غلام یم او ته نه ته خو ډېر نیک سړی ستا دې مخ ته وګوره ته هغه غلام نه قرآن دازی یې وکړله هم په در او خطا فساهمه هغې قرآن دازي وکړله بیا صاحبه ویتنې بیا پې قرآن دازي وکړه بیا پې قرآن دازي وکړم د یونس علیه السلام نوم به راخته وی ګورې ما پرېږدی زه د خپل مولا نه تښتېدلی یم که نه ما ته ځان معلوم دی ما د الله د حکم انتظار نه دی کړی دریاب ته پرېوته لوی کبو پروردگار هغه ته حکم وکړه چې ګورې ته به دې تیری فالتقمه الحوت وهو ملیم ته به دې تیری خو ګورې پام کوه چې روغ سالم به دې خېټه کې پروت دی دننه زمونږ کار دی کب الواق تیر کوه د کبه ګېډه وله داسې لکه د قبر محفوظ پکې پروت دی او چکر یې ووه په ټول دریابونو کې هغه کب چکر ورکړه او بیا د الله په حکم باندې کب د دریاب دی غاړې ته خوله راوویستله او الټه یې وکړله او حضرت یونس علیه السلام ته محفوظ بار راووته. دام دا شورې ورځ ده. حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو وجود کې دا چینجیو شو یو جبه پاتې شو الله ته دعا ولې نه کوې زاری ولې نه کوې بس الله ماوي نه کنه دا د پیغمبر خاصیت دی ګورې مونږ به دعا کوو پیغمبر جدا شان دی مونږ به دعا کوو نبی علیه السلام صحابو ته حکم هم کړی دی په خپلې دعاګانې هم کړي دي بس دا د هغه یو خپل شان جبې ته چې کله چینجي ورنږدې شوې پروردګاره اوسه پورې د دې بیمارۍ نه تنګ نوم ځکه ته مې یادولې اوس چې دی زما هغه چینجې جبې ته ورسېده نو په دې خفه یم چې ستا نوم اخېستل نور به پاتې کېږي را نوم دې نور پاتې کېږي را چینجې جبې ته ورسېد الله نه دعاګانې شروع کړلې
پروردگار جبریل علیہ السلام ولا راولېږه ټول وجود یې چینجو ډکو خپې یې وله اوچته کړه په دا ځمکې وواله هغې کې خشته ښکلې یخه چینه را پیدا شوه دا بله خپې یې اوچته کړه په دا ځمکې وواله هغې کې الله ګرمه چینه پیدا کړه وی شابه ولامبه راوچت یې کو په هغه ګرمه چینه کې ور واچو په هغې کې لاسونه او خپې وړقول ټوله بیماري ته الله ختمه کړه جګ جوړ شو هغه یخې اوبې راواغېستې په لپو باندې هغه یې وڅکلې دننه په وجود کې چې کوم تکلیفونه هغه هم ختم شو بیبي چې راله د ښکلې مدیدار په یو تخت ولا فرشتې راوړې په هغې ناست دی او داسې لږ بیرته او چې راله چې ویې کتل اوهو خاوند مې بس مارغانو خوړلی دی او هلته مارغان تاویږي ګوره او مارغان هغه اوبو له راغلي دي چې درته یې وکتل ده ورته وی دې خوا راشه څه کې وی دلته د ما یو خاوند او غریب بیمارو چې هغه څه شو وی ته خو دې خوا راشه که نه ما ته وګوره چې دا چې په غور یې وکتل وی ته خو نه هغه یونس ایوب وی زه یم الله په ما خپل فضل وکړو چې دا په کومه ورځ باندې علما لیکي د ایوب علیه السلام دا بیماري ختمه شوه روح صحت الله ور نصیب کړو دا هم د عاشورې ورځ وایو د عاشورې ورځ بختوره ده که سپېره ده دا خو بختوره ورځ ده څومره پیغمبرانو ته رب العالمین په دغه ورځ باندې خوشحالۍ ورکړې دي قرآن حکیم کې یو بله واقع راځي د عیسی علیه السلام نه پس او زمونږ د نبي علیه السلام نه مخکې دې دور کې یو قوم تیر شوی دی اصحاب الکهف والرقیم ورته وایي قرآن حکیم کې الله غار والا الکان دا یو قوم دی رومیه دی روم علاقه کې نیک بادشاو ډیر نیک د الله عبادت پې کو الله ته به جړل خو بعضې وخت په مسلمان باندې ابتلا امتحان راځي لکه په افغانستان چې راغی ښکلې بادشاهي وه د نیکانو خلکو بادشاهي وه ابتلا او ازمایش پې راغی دغه رنګې په دغې خلکو م یو ابتلا او یو ازمایش راغی دا نیک سړی که لږه غلطي مو کړي نو زر الله رانیسي دا عامه قاعده ده او دا خراب سړی چې وي ګنده دې که ډېر ګناهونه هم کوي دته صبر کوي زه پرېږدې وا چې دا ګناهونه ښه ډېر کې اسم جهنم یې ځای دی کوي د دنیا کې دا ګناهونه او دا نیک سړی خو الله جنت له ساتلي په دې معمولي غلطي مو کړي په سر ولا ټس ورکوي پرېږدي نه دغه قوم باندې یو بادشاه او ظالم دقیانوس نوم یو حمله وکړله چې حمله یې څنګه وکړه هغه مسلمان بادشاه و هغه بادشاهي یې وله ختمه کړله مسلمانان یې مړه کړله او هغه ډېر لوی کافر جابر بادشاه و دغه علاقې په قبضه کې واغېسته د سره چې کم وزیرانو خاص خلک او د کم نږدې خلک بادشاهان او وزیران لګیا دي او مسلمانی ختمه کړله او کفر او شرک شروع شو بت پرستی شروع شو اخره کې پکې دغه دقیانوس بادشاه د خدایم دعوه وکړه زه خدایم بعضې خلک پړه کې پټ پټ مسلمانانو خو چا د یرې غږ نشو کولی د پرې وزیرانو کې د وزیرانو په بچو کې الله داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه مسلمانان هغې خو مخکې د هغه مسلمان بادشاهي لیدې وه هغې خو د هغه مسلماني لیدې وه په سترګو باندې منځونه یې کړي عبادتونه یې کړي د دې دقیانوس دغه کفر او شرک چې ولید نفرت یې خو غریبانو پړه کې غږ نشو کولی بس پړه کې ساتلو یو بل ته مد نشو کولی که زه ووایم چې د مسلمان یې مسله بادشاه ته سیډ وکړي او مړ مې نه کړي ځکه چې چا به مسلمان بس بادشاه به دومره سخته سزا ورکوله چې هغه به د عبرت یو نمونه ګرځوله دې کې یو هلکه راووته ډېر غمجن و هم د دې وزیرانو کې د یو وزیر زوی بل وزیر زوی سره میلاو شو ورته لکه ډېر غمجن نه یاره ډېر خفه یم ولې خفه وی بس په دې خفه یم چې د هغه زوړ بادشاه هغه مسلماني م را یادېږي یاره وی دا خو زمام دی زمام د دره دی شرک او د دې کفر نه نفرت دی بل ورسره خدای ملګری که بل ورسره خدای ملګری که یو وړه غوندې ډله د دې وزیرانو د بادشاهانو د بچو د نوجوانان هلکان دا را یو ځای شو پټ کېناستل څه به کوو وی مونږ خو باس شرک او د کفر نه توبه ده مونږ خو هغه الله منو چې هغه یو الله د دې ټولې دنیا خالق او مالک دی داسې بدبخته باندې اورېدلی و دقیانوس مخکې را باندې د بوتانو سجدې لګولې اوس یې د خدایه دعوه وکړه وی څه به کوو وی دا چل دی چې دلته مونږ خپل خدای نشو راضي کولی یا چې وتښتو نو دوی وتښتېدل دا هلکان نوجوانان هلکان
څوک وایي قرآن حکیم کې الله وایي چې بعضې خلکو پکې اختلاف و چاوې اووه دي اتم ورسره سپی دی، چاوې اتم اته دي نهم ورسره سپی دی، او رب العالمین فرمایي چې اصل تعداد یې ما ته معلوم دی چې هغه څومره دی. هغه چې دی بار ووتل یو شپونکې په مخه ورغی هغه سره ګډې چیلی وي. دوی ته وایي څه کوئ؟ خو د بادشاه د وزیرانو بچي وو. یاره زمونږ څه کار دی؟ وی نه پوه یم در باندې څه کوئ؟ وی بس مونږ د بادشاه را د بادشاه نه تښتو. ولې تښتی؟ وی بس زمونږ خو د یو الله عبادت خوښ دی او مونږ دا وایو چې الله یو د شریک ولا نشته، دا ظالم خو د خدای دا وی زما هم ستاسو غوندې اړه دی خو غږ مې نه شو کولی. لږ صبر راته وکړې دا پردی ګډې چیلی دي چې هغوی ته یې حواله کړم زه راځم. وی شابه لاړ هغه ګډې چیلی خلکو ته حواله کړلې او راغی هغه پسې سپی و او سپی یې شړه و هغه نه ځي. دوی بیا هغه سپی شړي سپی ورپسې روان دی. قرآن حکیم کې فرمایي سامنهم کلبهم وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط. سپی ورته الله وی گویا که چې د خدای نیکانو بندګانو چې د دې الله د قهر او د غضب نه د وطن نه تاسو تښتئ نو ما پکې ولې پرېږدی؟ زم در سره زم د الله د قهر نه د الله د غضب نه که نه وی خلاصه کم خوا به ځو کم خوا به تښتو. که دا بادشاه را باندې پوه شو او مونږ یې رونیولو خو مونږ له به داسې سزا راکړي چې د عبرت نمونې به مو ګرځوي. شپونکي ورته ویل راځئ دلته کې یو غار دی هېڅ چاته پته نه لګي کې به ننوځو. یو شپه دوه په دې کې وکړو چې کله د بادشاه هغه دغه راپسې غلی شي او یا طلب نه کوي نو بیا به چېرته بل وطن ته به ځو. غار ته ننوتل، اوږد غار و شپونکیانو ته خو دا غارونه معلومي. سپی یې راغې د غار په هغه خولې باندې هم ورته سملاسته لکه څوکیدار چې سپی څوکی کوي د خپل مالک د کور او بار ملاستی. چې دوی څنګه ننوتل او هغه غار کې ډډه وواله رب العالمین ته هغې کې خوب وروسته اوده شو سره د هغه سپي او بیا رب العالمین ته سا وویستله په هغه غار کې دننه پراته دي. زمانه تیریږي 9 ورځې د پاسه 300 کاله پې تیر شو هم په دا غار کې د وجود رب العالمین حفاظت کوي. الله چې کوي نو کولی شي حفاظت یې کوي د وجود. چې دا 300 د پاسه 9 ورځې د پاسه تیره شي په دې موده کې هغه دقیانوس بادشاه الله مردار کړ. نو با خو درته ویلو چې په زړه کې ډېر خلک مسلمانانو ډېر خلک په دې زړه کې داسې وو چې د هغوی په زړه کې مسلماني وه د هغوی په زړه کې ایمان و خو چې هغه نه شو کولی. بل بادشاه راغی هغه بادشاه مسلمانو. رب العالمین دا هغه دور دی چې الله پکې حضرت عیسی علیه السلام غوندې پیغمبر هم را لېږلی دی. عیسی علیه السلام هم پکې د اسمان ته ختلی دی. دا دور دی جناب. خلق ښه مسلمانی شروع شوه، کفر ختم شو، شرک ختم شو. په دروازو باندې ولیکلی شو لا اله الا الله عیسی روح الله. الله یو د شریک ولا نشته. عیسی علیه السلام د الله مقرب بنده دی، د الله پیغمبر دی. منځونه شروع شو، نیکه شروع شو، کفر بالکل الله په 300 کاله کې ختم کړ. 300 کاله 9 ورځې تېرې شو نو دی الله را بیدار کړل. هغه روح ورته الله واپس چې را بیدار شو سترګې مږي. دوی خدا خیال و چې موږ وختي یو ګنټه مخکې ویده شوي اوس را پاڅېدو، یا پکې یو شپه به تېره شوي یا پکې یو غرمه تېره شوي. یو بل ته وایي چې لکه داسې کار دی څه به کوو؟ وایي بس تښتو که نه دې غار نه اوس وځو او چې ته بل وطن ته ځو هغه دقیانوس ظالم بادشاه را باندې خبر نه شي. 300 کاله تېر شوي دي، دقیانوس قبر کې هم خاورې پروت دی. بل وایي چې داسې کار چې وږي نو موږ ځو چې یو کس دیګو چې څه ډوډۍ راوړي چې ډوډۍ وخورو سره پیسې میسې وړي دي چې ډوډۍ وخورو نو بیا به ځو. بل وایي چې یاره څوک به ځي که موږ ځو نو هسې نه هم نه پېژني څوک. نه یو وایي ته هغه شپونکي ته وایي ته دا خپلې جامې دې ماله راکړه چې ستا جامې واچوم. نو بازار ته به لاړ شم نو ډوډۍ به راوړم. وی ډېره ښه ده. هغه شپونکي دې جامې واخېستې هغه یې واچولې. نه بل ورته وایي چې لکه ګوره ډوډۍ خوراک راوړې نو حلال طعام به راوړې، هسې نه د خنزیر منزیر او د سور مرغ غوښې را پسې راونوړې. ګوره نیکان دي. چې دې څنګه د غار نه ووته او د ښار ته ور نږدې شو. دي خو ځنګل کې د ښار دروازو ته ګوري نو اندازه ټوله بدله ده. په د ښار په یو دروازې د الله د یووالي کلمه لیکلې ده، په بل هم لیکلې ده. نو روزي نو دا جوړ زمونږ ښار نه دی.
نو په بله دروازه ورشي هغې ته مو ګوري هلکه دا جوړ زمونږ ښار نه دی دا خو د ایمان والا ښار دی او په دې کې خو چې مونږ دې بدلي دې غریب پټ پټ غلی غلی ګرځي چې څوک مې ونه پېژني ټولې اندازې د ښار بدلې دي کله یو خوا ځه کله بل خوا ځه کله په یو لاره ځه کله په بل ځکه 300 کاله کې د ښار څومره ترقي کوي ابادۍ بلډینګونه اخر کې یو تنور ډوډو والا ته ورنږدې شوی دی هغه ته وایي چې ما له ډوډۍ راکړه پیسې راوباسه چې پیسې یې ورکړلې هغه پیسو ته وکتل پیسې راوباسه نیکبخته وایي دا پیسې دي که نه هغه چې وکتل نو هغه زړه سکه وه د 300 کاله مخکې کې اوس هم چې څوک په دغه کې چې تر زړې سکې وموني نو هغه بازار کې په ډېرو پیسو خرڅېږي زړه سکه وه بس درته وایي ته درانه نو دلته ودرېږه دا خزانه دې کوم ځای مونتې را هغه وی ګنې دا څوک دی او خزانه یې مونتې را وی خزانه خو ما نه را مونتې وی نه خزانه دې مونتې را دا خزانه ده وی نه دا خو پیسې دي او ما پرون په دې مزدوري کړې ده او د ځان سره مې د کور نه وړي دي وی پرونه وی نه تا خزانه مونتې ده شابه مونږ ته به دا خزانه ښې ګنې پرېږدو دې نه سړی یې کلک نیولې دی چې کلک یې نیولې دی ورته وی یاره خدای ته وګوره وی بادشاه له دې بوزواله بادشاه له هم ګورې بونه دی بادشاه ظالم نه مونږ تښتېدلي یو او که بادشاه ته دې ور مخامخ کړو پته ورته ولګېده خو مونږ له سزا را کوي وی د کوم بادشاه نه تښتېدی دقیانوس ته دقیانوس څه ته وایي دقیانوس څوک دی خیر بادشاه له یې بوتلی چې بادشاه ته یې مخامخ ودرولې دی زړه چې اوس دې ګوري چې دا خو هلکه هغه بادشاه نه دی دا خو بل څوک دی اوس په ده خو 300 کاله تېر شوي دي او د دې غریب خو دا خیال دی چې د 1 ګنټه تېره شوې ده یا 2 ګنټې تېرې شوي دي یاره الله د لویو قدرتونو مالک دی نه حقیقت دی چې ور مخامخ شوي دي بادشاه ته نو بادشاه ته پوره تپوس کړی دی هلکه څوک یې وایي زما یملی خان نوم دی د چا زوی صاحب د پلانکي زوی د کوم کلي وي د دې کلي د کلي نوم افسوس و د دې کلي دا پیسې یې سره کم دی دا خو چې زما خپلې پیسې دي بادشاه پوه شو وی تاسو کم خوا تښتېدلې زه راته نه وایم وی زما نور ملګري دي موږ یو غار کې دیره یو او موږ صاحب د دې کلي د بادشاه نه تښتېدلي یو وی د کوم بادشاه نه وی د قیانوس نه صاحب د قیانوس څه ته وایي وی د دې ښار بادشاه دی که نه د دې بادشاه خو زه یم وی نه صاحب د دې بادشاه نه تښتېدلي یو د قیانوس دا لیونی که ته روغې د قیانوس خو د دې بادشاه نه دی خو زه ما پېژنې وی نه صاحب تا نه پېژنم ته خپل بادشاه پېژنې د قیانوس وی او صاحب پېژنې وی زه یم که نه وی ته خو د قیانوس دی بعضې مشرانو نه تپوس کړی دی هغې وایي ورته ال ویلی دی چې دا واقعي یو بادشاه د دې نه مخکې 300 کاله مخکې تېر شوی و د هغه نوم دقیانوس و کافر و وی ته خپل کور پېژنې وی او زه خپل کور پېژنم وی راځه موږ در خپل کور وښایه دی بوتلی دی اوس نښې نښانې ټولې خطا دي او خیر په اندازه باندې یو کور ته ورغلی دی دروازه یې ډبولې ده چې دروازه یې ډبولې د هغې نه یو بوډا سپین ږیرې سړی راوتلی اوس کونټۍ لګوي ملې ټیټه ده وی دا چې زمونږ کور دی بابا ورته څه دې ووایي څه دې ووایي وی دا بابا زما کور خواشه ستا کور دی که دا زما کور دی دا زما کور دی ما ته د خپل پلار پلان کې نه پاتې شوی دی هغه د خپل پلار پلان کې نه پاتې شوی دی هر چا د خپل نسب یاد دی اوس نوسې دی دا بوډا بابا یې نوسې دی او دغه هلک چې دی دی نیکه دی د الله قدرت او د الله شان والله چې د الله شان څه ډېر زیات دی نو ګوره دې بارانونو ته هم خیال موسمیاتو والا وایي ادرېږي به او پکې راشي هغې وایي کېږي به او بندېږي د هغه موسمیاتو والا هغه اندازه دې مولیده 2 هفتې به باراني خدای پاکې بند کړي وي سبا بیا را روان دی او 4 ورځې به هغه یو ساس کې نیمو شو بیا پکې الله رڼا کړله کله هغه زلزله در باندې راغلې وه چې تاسو یې پته مه وی بیا د قصې پیسې دي زلزله ده که دا د باندې راغلې جوماتونو ته خیابه خلک وختل او چغې شورې شروع شو زلزله را روانه ده او زلزله ده او زلزله ده افت دی ته به یې ګڼې بس خدای پاک سره د خلکو صلاح کړې وه یو پسې چغه او بل پسې چغه او بل پسې چغه ښه شوه دا او ښه شوه چې خدای ته هم لږې چغې والې لږه رڼا شوه خو ظلم وشو ګورې بیمارانو ته تکلیف ورسېد ماشومان بچي په باران کې خلک بار ووتل دونه عقل او سوچ د چام کار نه کوي چې 3 ګنټې او 2 ګنټې مخکې د زلزلې علم ما سوا د الله نه بل چا سره شته موسمیات والا هم وایي
وی مونږ ته زلزلې پته نه لګي مخکې او ګناهګاهاني راځي مونږ ته څه پته لګي. او 2:30 بجې ما ته یو ملګري ټلیفون وکړ پولیس کې دی، ما ته وی چېره دا یو افوا شروع ده د زلزلې، خو ګورې مونږ د موسمیاتو والا نه معلومات کړي دي سم نشته، هسې افوا ده. نو بیا د دې په ده چې چا به راسره رابطه کوله مې وروره عبادت کوی وکړې، خو دا قصه غلطه ده. ولکه مې سوچ هم راغی مې دا خو کیدی نشي، امکان نه لري چې داسې دی وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې د چانه خبره ووري او سوچ پې نه کوي او بل ته یې رسوي، پراپیګنډا چانه ووري سوچ پې نه کوي بل ته یې رسوي، ویره ده نه غټ دروغجن بل نشته. او د دې دروغ واډې څه دي؟ جومات ته به خلک وخېږي او په لوډ سپیکر به اعلان وکړي، موږ به خبر هم نه یو. ملا صاحب به په کور کې پروت دی، ابه جومات ته لوډ سپیکر به چابي خلکو سره یي، بس وخېږي او چغې به جوړي کړي، خدای هم به خلک ورې دانګې او د خدای نه به خلاصېږي کم دی. دغه په لکونو خلک چې په دغه سونامي طوفان کې سمړه شو کافر او څه پکې مسلمانان شهیدان شو انډونیشیا نورو ملکونو کې، نو دا خدای راونه نیول، دا د الله نه تقدیري شو. اینما کنتم یدرککم الموت، څنګه دی ولو کنتم فی بروج مشیده، غالبا دغسې دی. وی د مرګ نه بچ کېدی نشئ که تاسو په غټو غټو محلاتو کې پراته یې، خو چې الله در باندې کم وخت مرګ راولي نو هلته به دنه څه وباسي. یاد وساتئ رونو، ګورې دا د عبرت خبره وه. هر انسان سوچو کې هر انسان په دې سر زلزله پرته ده. زلزله څه شی دی؟ د هر انسان مرګ زلزله ده که نه؟ ناګهاني به ستا د مرګ دا زلزله در باندې راشي او جق به در کې کور ته به مو نه رسې، بچو سره به دې خبرې ونه کړي. هر وخت ځان مرګ ته تیار ساتئ. د مرګ زلزله دې په سر د پاسه تاویږي او ګرځي. نو د الله لوی قدرت دی چې وغواړي که نه دا ټوله دنیا وجړقوي. څوک به معمولي غوندې یو معمولي تیږه مو نه خوځوي، او چې الله وغواړي د دنیا دا ټول غرونه او دا ځمکه او دریابونه دا وشړپوي او دا ټول وجړقوي هر څه. نو هغه بوډا بابا ته دی ودرېدو، بابا دا کور زما دی. ستا کور دی؟ دا زما دی، دا زما د بابا زما دی، لرې شه نیکبخته کونټۍ ته یې ګوتې کړې، دا ستا دی که زما دی؟ دا زما د پلار و، د هغه د پلار و. بابا د پلار څه نومه پلان کې؟ د هغه د پلار څه نومه پلان کې؟ د نیکه نوم یې واغېشت. د هغه نیکه د پلار نوم د یاد دی بابا وي، او بلکل د هغه څه نوم دی وي املیخا، خو دا دی که نه؟ او ته زه یم بابا، زه ستا نیکه یم. نوجوان زه د نیکه یم ته مې نوسې. هغه ورته وی چې ښه ته یم لیخی وي. او بس بابا ته یاد شو، هغه ته قصه یاده وه، په ژړا شو. اوس ورته بچي ویم خو بابا ورته وی عمره کوټې دی او دې په منځ کې بابا لاسونه وله ښکلی، لاسونه وله ښکلی. بادشاه سلامت، ما ته پته ما ته قصه معلومه ده. دا هغه الکان دي چې د دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي دي. دا هغه الکان دي، دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي دي، هغه الکان دي. او بادشاه سلامت دا هغه الکان دي چې عیسی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې دا الکان به یو وخت را جمدي کېږي. دا هغه الکان دي. خو دقیانوس بادشاه ورسره څومره ظلم وکړو چې دوی وتښتېدل. په سبا له د دقیانوس خبر شو هغه الکان سوي وتښتېدل، شا به پیدا کړي. هغه دا مطلب وکړه دا چې انتشار راته پیدا کړي او انقلاب را نه ولي. چا ورته وی صاحب دې غار کې څه کسان پراته دي چې بادشاه ورغې سره د هغه خپلو ملګرو کافر بادشاه ویې کتل، دوی په غار کې اوده پراته دي، سپین پروت دی. بادشاه هوښیار و، هغه وی دا چل دی چې راویښوی ما، ورشه ګټې راوړی خښتې راوړی، د غار خوله ورته بنده کړئ چې دوی په کوم ځای کې ځان خوښ کړي چې همدلته مړه شي. هوا به بنده شي، اوږې تږې رڼا به پې بندې، بس همدې کې به مړه شي. غټ دیوال یې ورته و. د 300 کالو کې رب العالمین هغه دیوال غورځولی. دا مسلمان بادشاه ورته وایي چې تا کوم ځای کې دي ملګري؟ وایي زما هغه غار کې. هلک هم پوه شو چې دا خو په موږ 300 کاله تېر شوي دي، ښار بدل دی، نقشه بدله ده. خلک هم رالل، د دنیا خلک، ځکه چې عیسی علیه السلام خلکو ته پیشنګویۍ ورکړې وې. دغسې هلکان دي وبه روزي او مسلماني هم جوړه وه. دې هم خوشحاله شو چې شکر دی مسلماني راغلې ده. بادشاه ته وی بادشاه او وزیران ورپسې شو، غار ته لاړل. تاسو لږ ودرېږئ ښه، زه خپل ملګري لاول خبروم، که تاسو ناګهاني ورننوځئ نو هسې نه ملګرو ته هم څه تکلیف او د یارې نه پې نقصان را نه شي. تاسو لږ صبر وکړئ.
زه ملګرو ته ټوله قصه کوم بیا راوځم نو بیا به تاسو راځئ بس یوه ډېره ښه ده خلک ول لاسونه ښکلی او خوشحاله دي ورته خلک چې دې سینګ وردنه ورته ملګرو ته وایي چې لکه څومره موده شو چې موږ دلته کې راویښ شوي یو یاره وایي څه ګنټه دوه به شوي وایي نیکبختو سره پاسه 300 کاله تېر شوي دي نه یاره وایي یو موږ نه الله دلته خوب کې اوده کړی و او دومره موده تېره ده راشئ زه خو لاړم د ټول ښار نقشه بدله ده او هغه دقیانوس هم مړ دی هغه پسې بلا پیړۍ هم تېرې شوي دي او ټول مسلمان بادشاه دی وزیران دی او دغه دی راغلی د غار په داخله کې ولاړ دي راته مشر ورته وایي یاره یو سوال کوو د رب العالمین په حضور کې چې رب العالمین بس زمونږ د دنیا دا ژوند باقی خوا نه دی خوښ چې مونږ نه بس الله سا والي هم دلته کې مونږ پرېوځو نو ښه به په دې اتفاق وکړه الله ته یې لاس اوچت کړ قرآن حکیم ګوره الله فرمایي الله ته سا واغېشته او هم حقه ځای کې پرېوتل بادشاه وزیران بار ولاړ دي سالک والک خورو نو تاسو وردن نشئ چې وردن نشئ صاحب هغه خدای مړه پراته دي بادشاه هم ورننوت چې ویې کتل اته بیا ولا راوستل مړه پراته بس هغې پوه شو بیا یو ډله د دې ښار سره خوا کې عیسایان اوسېدل هغې وی چې دا زمونږ ملګري دي مونږ ګرجه جوړو دلته یو ښه ځای کې خلک جومات یا ګرجه جوړوي مسلمان بادشاه وی نه مونږ جومات جوړو لنتخذن علیهم مسجدا نو هغه ځای کې بیا جومات جوړ کړه هغې اوس هم په هغه غار کې پراته دي او نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال قرآن حکیم کې الله فرمایي چې مونږ په کال کې یو ځل د ښي طرف نه ګس طرف ته اړو سړی چې په ډډه اوړي او بیا د ګس طرف نه ښي طرف ته اړو دا د الله یو قدرت دی نو علما لیکي چې دا په کومه ورځ په کال کې دوی د ښي طرف نه ګس طرف ته اوړي او د ګس طرف نه ښي ته اوړي وي دا ګورې دا شورې ورځ وي نو دا شورې ورځ بختوره ورځ ده